أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا د هغه کسانو نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمة عن مواضعه تحریف کوي په کلماتو کې عن مواضع د خپل ځایونو ويقولون اوایدی سمعنا مونږ واورېدا واسوینا او نافرمانی کوا واسمع واورت غیر مسمعين پدا سے حال کې چې تا ته دی اوریدل ونشي وراعنا او لفظ دراعنا وای لیم بالسنتهم پدا سے حال کې چې کګوي پاغي باندې خپلې جبه وطعنا فی الدین او زخمی کول کیا پا دین کے عیب لگیا پا دین کے ولو انہم قالوا سمعنا کچری دوی ویلی ویچ منگو واوردو واتوانا و منگو تابداری کا واسما واورا وانظرنا او منگتا اگرا لکانا خیر لهم ندا باغ وروا د دوی د پارا واقوم برابر بوي ولكن لعنهم الله بكفرهم لیکن الله لعنت کړي د پدی باندې بكفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا پسو ایمان نراوڑی مگر لگا پدی آیت کی د یهودیانو نورو قبیح صفتنا اغا ذکر کیا من الذين هادوا د دینا غرستو قوم لفظو آغا پڑ دے نو دا مبتدا و خبر یعنی د یهودیانو ناس خلقو داسی دی یحرفون الکلمه چې په کلماتو کې تحریف کیا بیا شان نزول د دې آیت مبارکه اغسده نو ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې رفاعه بن زید بن تابوت داول شیطان دادو یهودیانو نو کله چې به د نبی له سلام سره خبرې کولې نو خپل جبا هغه به تاواله او خبرې به کولې او دا کاری د دې لپاره کاو چې د الفاظو معنا هغه بدل شي او خپل مجلسونو کې به همیشه د پاره اسلام پسې بد خبره بیکاره خبره هغه به کوله نو دا آیت مبارکه نازل شو چې دا يهوديانو د هدایت په بدله کې گمراهي اخلي
من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه دا هغه کسانو نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمة عن مواضعه تحریف کې یا په کلماتو کې د خپلو ځایونو نه دویم دا چې دا متعلق دی الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یعنی دغه کتاب ول سوق دي نو دا هغه خلق ندي چې يهوديان دي او تحریفات کوي تحریف ستویل کیږي نو دا د حرف نه اغستل شوی دی چې طرف ته وي نو د یو شی د تحریف معنی هغه دا یو شی د خپل اصلي زینا بې ځای کړی شي ويقولون وعدي سمعنا من واوردا واسوینا او نافرمانی کوا واسمع غیر مسمعين او واورتو په داسې حال کې چې تا ته دی اورېدل ونشي واسمع غیر مسمعين یو مطلب د دې داده یعنی اسمع غیر مسمعين مکروحا ولا اذى په داسې حال کې زمون خبره واورا چې تا ته دې بدی او تکلیف او خبرې وانه ورول شي یعنی د خوشحالي په حال کې زمونږه خبره هغه واورا یو مطلب دا دی چې د خوشحالي په حال کې زمون خبره واورا او دویمه مطلب دا دی اسمع غیر مسمعين خیرا په داسې حال کې زمون خبره واورا چې خو خبرو را اوریدونکې نه یا چې خو خبرو لرا اوریدونکې نه یا یعنی داسې خبرې دی وانوري چې ته په خوشحاليږي یادا چې ته دی خبرې وانوري یعنی به خدي استا قوت سامعه هغه دی ختم شي مطلب ودار ته د کون شي وراعنا او لفظ دراعنا وای وراعنا یعنی دوی نبی علیہ السلام تا دراعنا لفظو اغا استعمالی راعنا لیم بیالسنتهما پدا سے حال کی چکگوی پاغی بانی خپلی جبی لیم بیالسنتهما یعنی پا غیر مسمعين او راعنا بانی جبی علیا نو دا راعنا یو مانا دا منگتا اگورا زمانگو لحاظ ساتا چه منگا در سرا خبریو کو او غلط معنی اغدادا چې دوی با په عبرانی ژبه کې پدې کې کنزلې کولې لیم بیالسنتهم یلونا لیم بیالسنتهم یعنی دوی تاوی جبې خپلې جبې هغه تاوی وطعنا فی الدین او زخمی کول کیا په دین کې یعنی یتعنون طعنا فی الدین یعنی دوی په دین اسلام باندې عیبونه لګیا ټوکی ور پوری کیا مطلب داره چې دی په دغه کلماتو کې
زکا تحریف کیو چې اسلام باندې عیب لګیا مقصد داره چې دا حق دین نه ده که دا حق دین وې نو دی ویل موږ به سپکاواله نه کوله موږ به منله ویل دا حق دین هغه نه ده ولو انهم قالوا سمعنا کچری دی ویلې وې چې موږ واورېدا واطعنا او موږ تابعداري کوو اوس دوی ته ترغیب ورکړي په دې جمله کې چې تاسو لا دغه کارونه نو پکار بلکې د عصینا په زبانی اطعنا ویلې وې د غیر مسمعين لفظ دای نه ویلې او دراعنا په زبانی انظرنا ویلې وې نو دا با د دې لپاره غوړه وې وانظرنا من ته وګورا وانظرنا من ته وګورا لکانا خیر لهم نذابا غروا دوی لپاره واقوما او برابر بوي واقوما اقوما لهم على الصراط المستقيم دا با دوی لرا په نیغالار برابرون کې وي ځکه قانون دا دی چې همیشه نیکی صحیح خبري انسانو حق طرف تراکاږي او په نیکی خبره باندې سم خبره باندې زړونه هغه جوړيږي